موسی قلعه ولسوالۍ کې 15 تنه زده کوونکي د 12 کلنیو زده کړو څخه فارغ شول. په دغه مراسمو کې د موسی قلعه امنیه قومندان جلال مولوي، د پوهنې امیر مولوي حمدالله حسیب، د بیلابیلو ادارو مسؤلینو، فارغینو او د هغوی د کورنیو غړیو ګډون کړی و. پیل کې یو تن دیني عالم شیخ مولوي فیض الله فیضان ګډونوالو ته د ښه راغلاست او ټولو فارغینو، استادانو او د هغوی کورنیو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ وویل چې د زده کوونکو دغه بریا یوازې د هغوی د هڅو پایله نه ده، بلکې د کورنیو ملاتړ، د استادانو لارښوونې او د زده کوونکو دوامداره زحمتونه د دې بریا اساسي عوامل دي. هغه زیاته کړه علم د انسان د پرمختګ، سوکالۍ او د ټولنې د سمون لپاره یو ستر نعمت دی، نو ځکه ځوان نسل باید له زده کړو څخه پوره ګټه واخلي، خپل علمي او مسلکي مهارتونه لوړ کړي او د راتلونکي مسؤلیتونو لپاره ځانونه ښه چمتو کړي. ورپسې د یادې ولسوالۍ د پوهنې امیر ښاغلي حاسب وویل زده کړه د فرد او ټولنې د پرمختګ بنسټ جوړوي او فارغ شوي زده کوونکي باید خپله ترلاسه کړې پوهه د خدمت، پرمختګ او مثبت بدلون لپاره وکاروي. هغه زیاته کړه د وخت له غوښتنو سره سم د علمي او مسلکي وړتیاو ترلاسه کول خورا اړین دي، ځکه یو باعلمه او مسلکي نسل کولی شي د خپل هیواد او ټولنې په پرمختګ او ابادۍ کې اغیزمن رول ولوبوي. نوموړي همداراز فارغینو ته سپارښتنه وکړه چې خپلې زده کړې د همدې پړاو په بشپړېدو پای ته رسېدلې ونه ګڼي، بلکې د لوړو زده کړو، نویو تجربو او لا زیاتو مهارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د مراسمو په پای کې د مرکزي لیسې د 12 ټولګي فارغینو ته د فراغت سندونه ورکول سو او غونډه په دعا ویلو سره پای ته ورسېده.